د برېښنا شرکت چارواکو د رسنیو په مرکز کې ملت ته د حساب ورکولو په لړ کې د خپل تیر کال د مهمو لاسته راوړنو او فعالیتونو راپور وړاندې کړ. په یاد جوړه شوې غونډه کې د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل چې تر راتلونکو 2 کلونو به د کابل او نږدې سیمو برېښنا 24 ساعته شي. نوموړی دغه راز زیاتوي د افغانستان برېښنا شرکت تل هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته صنعتي پارکونو ته تجارتي اماکنو او رهایشي اماکنو ته مطمئنه باکیفیته برېښنا ورسوي. کومه خبر چې موږ کړې وه د کابل په هکله وه چې انشاءالله په راروانو 2 کلونو کې به د کابل او د کابل تر څنګ نږدې سیمو برېښنا 24 ساعته شي. که څومره صنعتي پارکونه په دې ساحو کې دي، که دلته تجارتي اماکن دي، که رهایشي دي، که دولتي ادارات دي، ټولو ته به منظمه 24 ساعته برېښنا رسیږي. ډاکټر عبدالباري عمر په لویو ښارونو کې د برېښنا د پاچاوۍ ستونزه مني، خو په خبره یې د لسیزو جګړو د زیربناو ویجاړېدل او ګڼ نور هغه عوامل دي چې دلته د برېښنا پاچاوي موجوده ده. نوموړی دغه راز زیاتوي د برېښنا شرکت د یو منظم پلان له مخې به په راتلونکي کې د برېښنا په برخه کې ډېرو ستونزو ته رسېدنه وشي. پاتې شو د ټول هیواد په سطح باندې به موږ کوښښ کوو. افغانستان تاسو ته معلوم ده چې داسې یو هیواد ده چې دلته 40 کاله جګړې تېرې شوي. د افغانستان زیربناوې، د افغانستان زیرمې، د هر څه ګډوډي شوي او ستونزو سره مخ دي. نو دا هم د برېښنا د پارچاویو یو علت موږ بللی شو. د دې په خاطر باندې موږ د شبکو د اصلاح لپاره پلان لرو چې شبکې اصلاح شي او انشاءالله د پارچاوۍ مخه به هم ونیول شي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په افغانستان کې ډېرې طبیعي زیرمې موجودې دي چې له هغې جملې 23,000 میګاواټه د اوبو، 222,000 میګاواټه د سولر، 80,000 میګاواټه د بادي برېښنا او 4,000 میګاواټه د بایوماس په برخه کې ظرفیت شته ترڅو برېښنا ترې ترلاسه شي. دوی دغه راز وایي په یادو برخو کې کار روان دی ترڅو له دغو منابعو څخه په ګټې اخیستنې برېښنا تولید او د هیواد د برېښنا سیستم ورسره پیاوړی شي.